عطاالله د امیر تاکالي ورور دی. پولیسو د هم د امیر سره یو ځای اوچت کړی او وهلی او ټکولی دی. نو بس هغه وهلو را ځوړنده کړی و، بس بې جاب و، بس پیپونه ورسره وشنو، پیپونه ورسره بس په دې وهل کول. بس کنځلې منځلې هغه ټایم کې پولیس والا ورته کولې او بس وهلو بس ټکولو. نو ما دا ترور زوی موږ سره بوتلې، هغه داسې شو چې بېهوشه شو. بس هغه باندې بیا اوبه واچولې یو شی او بل شی، بس بیا هغه ته دومره سونه وهل ښه ډېر ور دا چې بېهوشه شو. بس تقریبا دلته چې موږ پسې راغلي 30-35 کسانو، بس دا ټولو موږ ریسار کړي نو بس هغه ټایم کې بس موږ ته پته لګېده چې بس غزارونه دي، کسان هم نه شمارل او نم کسان لیده بس دونه غزارونو. امیر څو ورځې وړاندې په فیسبوک ویډیو خوره کړې وه چې د نشې په حالت یې پولیسو ته کنځل کړي وو. د هغې وروستو پولیس دوی اوچت کړي او د وهلو ټکولو وروستو د امیر لوڅه ویډیو په سوشل میډیا خوره شوې وه. امیر اوس د جیل نه خوشي شوی، خو ورونه یې وایي په بدن یې ټول د وهلو نښې دي، په سر یې هم ګوزار خوړلی او د لوڅې ویډیو خورېدو وروستو 2 ځل امیر د ځان وژنې هڅه هم کړې ده. د امیر مشر ورور بلال وایي دوی افغان کډوال دي، د تیر 40 کالو نه زیات د پېښور تاکال سیمه کې میشت دي، خو دې پیښې ډېر غمجن کړي دي. افغانستان کډوالي خو زما خپله پیدایش دلته دی، بلکې تقریبا زما خپله 38 سال عمر دی او زما پیدایش دلته شوی. بل زما 2 مشران نور دي هم خوریان دي، هغه هم پیدایش دلته دی که نه. دا څه شو چې دوی کله اف آی آر کولو هم هغې کې راپسې افغان کډوال ولیکلو، بس ځکه دغه وجې د ظلم دومره کوي چې د دې څوک پوښتنې نشته. د امیر د کورنۍ غړي وایي په پاکستان کې د افغانستان سفیر ورسره رابطه کې دی او کورنۍ ته یې د هر قسمه مرستې یقین دهاني ورکړې ده. د امیر لوڅې ویډیو خورېدو پس ځای پر ځای قهرجنې مظاهرې هم شوي دي. په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته ځوانان راټول شوي، د پولیسو ضد یې نارې وهلې او امیر ته یې د انصاف ورکولو غوښتنه کوله. د پېښور پولیسو د امیر کیس کې ککړ پولیس اهلکار ایس ایچ او او ایس ایس پي معطل کړي دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت چارواکو هم د بې پلوه پلټونو ویلي او امیر او دغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه کړې ده. ارشد مومند، وایس اف امریکا، بیوا، پېښور.